زکریا ته نبی علیہ السلام رکوټ شرک ویلې دي انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. حضور پاک فرمایي په خپل امت زه د رکوټ شرک نه ډېر زیات یریږم. قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله؟ دا الله رسول رکوټ شرک څه شی دی؟ الرياء والسمعه، د خودنې لپاره کار کول یا د شهرت لپاره کار کول. نیکی دی لپاره کول چې ما خلق وویني، او نیکی دی لپاره کول چې په خلقو کې په نیکۍ مشهور شو. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، دا غي دلته کې ریا مراد چې ریاکاری به نه کوي په عبادت کې. عبادت به الله ته ښیي، بل څوک به الله سره نه شریکوي په ښودنو د عبادت کې. نو الله خوشحالېږي په جړا، او چې جړا یو سړی کوي دی به الله راضي کوي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه څومره لوی صحابي دی، د نبی علیہ السلام 5300 احادیث درا جمع کړي دي امت ته رسول دي. 5300 لوی محدث دی، او چې کله مړ کېده نو الله ته جړل. نو صحابو کې باجیبه جندو صحابي چې بکله وفات کېده مرګري به تراجمو، نو یو ورته وي ته خو لږ سات پس د نبی علیہ السلام سره د ملاقات کیږي ورځانو سلام برسه، بل به ورته وي لږ سات پس بستا ملاقات د نبی علیہ السلام سره کیږي ورځما سلام برسه. نو صحابه ته وی ابو هريره مونږ دل راغلی چې مونږ در خپل سلام اوایو چې زمون سلام رسول الله مبارک ته ورسه، او ته جاړې ولې جاړې جړا ولې کې؟ او ته سوي وی سامان ډیر کم دی او مزل ډیر زیات وګد دی، ډیر وګد مزل دی او سامان کم. رښتیا خبره ده، یو سړي زوی دی دوبۍ ته لاړ شي کال پس به راشي، 2 کاله پس به راشي. سعودي ته لاړ نو 1 کال پس به لاړ شي، 2 کاله پس به راشي. انګلند ته لاړ، امریکې ته لاړ، 3 کاله پس خو به راشي کنه. خو د مرګ په لار چې کوم سړی ورغی او واپس راځي ډیر وګد مزل دی. ابو هريره وی سامان لګ دی جاړي پروردگار. نو جړه دا د انسان د لپاره بهترین نسخه ده، پر الله خوشالېږي. او نبی علیہ السلام فرمایي کم سترګې چې زما د یری نه اوجړل د جهنم اور ته بنځي، کم ځای باندې چې زما د یری اوخ کورله د جهنم په اور کې بنسوځي. مونږ ډېر کمزوري، لوی سفرم په سر را روان، ډېر خلک په غلط فهمه کې پراته دي. بعض خلک وای مړه بس مونږ مسلمانان یو، دا دوزخ کافر لا پیدا دی، مسلمان لا نه دی پیدا. دا دروغ وای، دروغ، دا مسلمان لا پیدا دی. فرق دومره دی چې کافر به ټوله همیشه په جهنم کې پراتی، او مسلمان به پکې سموده پراتی چې دا عذاب ته اورجیږي، دا غي نه پس په جنت ته دی. دا ثابت دی پیغمبر علیہ السلام. دا بنوي چې مسلمان لنه پیدا، نیک مسلمان لنه دی پیدا، فاسق فاجر بدعمل له پیدا دی. دوزخ ته پاک، دوزخ ته پلیت لال شي نو او به ډبای نو پاک بشي، دا غي نه پس بیا جنت دی. بعض خلک سوي، بعض وای مړه دا بده مولیانو خبرې دي، دا خیرت نه سوک راغله دی. دا ګوره د کفر خبره ده. کچا داو چې دا د مولا خبره ده او دا خیرت نه څوک راغلی دی کافر شو. دا خیرت نه الله مال خبر را کړی، دا خو تا خیرت خو نه مني، دا خو تا عذاب نه مني، دا خو تا خیرت نه مني، دا خو دا مولا چې درته کوم خبره وکړه خدای او د رسول خبره ده، ته خو د خدای او رسول خبره نه مني. نو چې څوک د الله او د رسول خبره نه مني او څوک خیرت نه مني، دا مسلمان نه دی، کافر دی. دا ډېر خطرناک خبره. اخرت نه څوک راغلی دی؟ اخرت نه ماته الله خبر راوړی دی، دا اخرت خبر ماته رسول الله راوړی دی او هغه ته بیان. ډېر خلک په دې غلط فهمي کې پراته دي. ډېر خلک وایي مړه د ایمان دا څه د لومې کچا تار خو نه چې وبشلېږي، دا کچا تار دا ډېر مضبوط هم دی او کچم دی. کته مضبوط ساتي نو مضبوط دی، کته کچا ساتي نو کچم دی. معمولی غوند سپکوالی د پیغمبرو کا، معمولی غوند سپکوالی د قرآنو کا، پټک درنه د ایمان شلېږي. حضور پاک فرمایي وی د ایمان مثال داسې لکه سړی په یو نری دیوال رواني، احتیاط سره قدم باخلي، که معمولی لګوند د قدم کې فرق راغی ټس پیدلې به اعلان دی به پروت دی. نو دا د غلط فهمي خبره یا دا بعضې وایي زه مړه دا خو لالکانه ده چې پلار ته ولوي چې دا زوی خو دې ګناه کوي، یاره مړه داسې مونږ ملکانو ټیک بشي، ټیک بشي. بیا عمدقه زوی چې رستو لوپر شي
او ګنده شي اجرتي قاتل شي دقه مور پلار بیا سر ټسای او یو لمزي او بل لمزي او بل لمزي د ماشوم والی نه به د بچي اخلاق څخه د ماشوم مثال خو د کولال د خټه دی د کولال د خټه نه خو منګیم جوړیږي او کوزم ته جوړیږي ماشوم دی دا پدې باندې بزان نه خلاصه چې دا رستو بټیک شي رستو څه پته لګي که ته مړ شوې او دا لوپر شو نو قبر کې بیا درزاب ته ګوره او رستو پدې لوپر شو بیا بسکه مسته خبرې بنه کو دا الله د یاري خبرې وکړه دا الله لوی قدرت د قیامت لوی ورځ دا بار وخت په سر باندې نه غږنو بدا زمونږ د کامیابی نه خلا دعا وکړه الله ته زمونږ په ځل کې خپل یاره پیدا کړي خدای ته زمونږ مغفرت نصیب کړي الله ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله د دنیا او د آخرت د فتنو د مصیبتونو رنځونو نه پامن کې وساته که څوک مریضان دي ټول ته دعا کوي الله تعالی ټول مریضانو الله شفا ورکړي که څوک قرضداران دي الله قرضونه اخلاص یو بل لور دی په ریاض کې دی زمونږه یو دوست دی هغه ته څه مشکلات دي او دعای غوښته دعا وته کوي چې الله تعالی هغه مشکلات په خیر او په خوشاله باندې بدل کړي څومره دوستان دي هغوی ته څه پریشاني نذیر کاکا ناجوړه دی هغه د دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي او زمونږ یو طالب العلم دی ضیاء الله د مولیانو د کلی هغه اکسیډنټ کړی دی دعا وته کوي الله ولا شفا ورکړي الله چې څومره مریضان دي په کورونو په هسپتالونو کې خدای ته ټول جوړ کړي څومره مردگان دي ته مغفرت نصیب کړي مونږ ته زمونږ بچو ته د هدایت ژوندۍ نصیب کړي او الله تر ناراضي شي ته زمونږ زړونه نرم کړي الله تر ناراضي شي د ګنا نه مو ساته اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله